یو وخت به وي چې دا چغه به هم د انقلاب وي، یو وخت به وي چې دا وچې ولې به یو دریاب وي، ډېر ښه. او یو وخت به داسې راشي چې رنګینه به فضا وي، یو وخت به داسې راشي چې رنګینه به فضا وي، یو وخت به وي په دې پاړجنو شونډو به خندا وي. ډېر ښه یار. شعر و شاعري د کم وخت نه کوئ؟ زه چې مور په غېږ کړم نو اوښکې به مې وچې شوې، ما خو په زانګو کې خدای ګو مینه پېژندلې ده. واه ډېر ښه دی یاره. نو که زه ده ویم چې بس هغه د مور د غېږې نه پیدا شي شاعر. مزدوري څه کوئ؟ وی د اوړي نمر خم مې په جمې مزدورۍ کړي دي، د اوړي نمر خم مې په جمې مزدورۍ کړي دي، والله په موږ سمې لوبې غریبۍ کړي دي. ډېره ده یار. او دا ځل دیدن له به درځم که خیر ډېره مو ده، ستا د دیدن دپاره ما ډېرې دیاړی کړي. نو دیاړي کوو جي دا چې په قبر مې ګلونه شیندي، زه چې مړ کړم همدا لاس دی یاره. دا خو ووایه لس ځل ووایه. هغه مې خپل کاله کې څنګه وژني، دې کې د خپلو خامخا لاس دی، او دا چې کابل او پېښور وانېږي په دغې جنګ کې د دنیا لاس دی. دا خو ده. د تندرونو لاس دی هم آزاد وي، تندرونو لاس دی هم آزاد وي، او په سر مې سورې د بابا لاس دی. واه یاره ډېر ښه یاره ډېر. چې ستا د حسن نور هم داسې بې زر نه پرېوځي، بیا خو دا تندر به د چا په سر نه پرېوځي. دغه لږ حسن دی وطن کې پاتې دا دې نه مري، ګټې ته مت روړی وجود دې د غر نه پرېوځي. نن خو قیوم راغلی وخت خپه نیولی شه لږ، نن خو د نور په دې کنډو مازدیګر نه پرېوځي. ملګرو ستړی مه شئ، په خیر رالی. قیوم خان قیوم یم، د یوې بلې نوې خپرونې سره راغلی یم شمالي اشنغر ته. دا تحصیل تنګي دی، او بیا په تحصیل تنګي کې راغلی یم ګنډېري کلي ته. دا کلی یو ډېر زوړ تاریخ لري، د دې کلي یو لرغونی حیثیت دی. بلا تهذیبونه په دې خاوره تیر شوي دي، بلا یرغلونه په دې خاوره باندې شوي دي، او وخت په وخت د دې خاورې نه لوی لوی اتلان زیږېدلي دي. په هره شوبه کې دې خاورې ښه لیکوالان او ښه نوموړي ښاغلي پیدا کړي دي. د شعر و شاعرۍ خبره که د دې خاورې وشي نو عموما بلا نامې موږ سره مخې ته راځي. خو په دغې باندې وخت نه ضایع کومه، ځکه چې هر یو ښاغلی د دې خاورې یو یادګار شخصیت پاتې شوی دی، او خپل اړخ نه د پښتو ادب لپاره ډېر څه کړي دي. نن چې رقم شاعر خواله راغلی ما، دغه ښاغلی زموږ تر څنګ ناست دی، دا دی پرویز شیدا. نن مو د دوی سره دغه مازدیګری را جوړ کړی دی، نوې شعرونه به ترې ریکارډ کوو او تاسو به ترې خوندونه هم اخلئ. خو په نننۍ خپرونه کې موږ سره یو څو ملګري هم ناست دي. په هغې کې موږ سره زما ته مخامخ چې کوم دی ښه شاعر دی تنګي سمندر عثمان خیل دی، او دغه رنګ دی زما په خوا کې چې کوم زلمی ناست دی دا د پرویز شیدا ورور شاهد دی. دغه رنګ د پرویز شیدا بابا چې کوم دی هغه هم موږ سره په دې پروګرام کې خو د کیمرې نه فنا دی. شیدا پروګرام کې درته هرکلی ویم، ستړی مه شئ. ډېره مننه قیوم خان، قیوم صاحب او سمندر خان، سمندر عثمان خیل صاحب، ستاسو ډېره مننه کوم. د پیج مینوالو ته سلامونه، او چې تاسو په دې دونه سختو حالاتو کې د ژوند یو څو لمحې زموږ په نوم کړئ، نو ډېره مننه کوم. په الله ګران شئ. مننه. کور مو ودان آباد اوسئ. پرویز شیدا څنګه یې؟ ښه شکر الحمدلله. دا ګنډېری کلی دی که نه؟ جی دا ګنډېری کلی دی. پخوا راسې دلته اوسېږي؟ د نیکونو د وخت نه. ښه حاجي ښه. شعر و شاعري د کم وخت نه کوئ؟ شعر و شاعري خو د یو شعر به ته ویم چې وي زه چې مور په غېږ کړم نو اوښکې به مې وچې شوې. زه چې سمندر صاحب زه چې مور په غېږ کړم نو اوښکې به مې وچې شوې، ما خو په زانګو کې خدای ګو مینه پېژندلې ده. ډېر ښه دی یاره. نو که زه ده ویم چې بس هغه د مور د غېږې نه پیدا شي شاعر. صحیح. 2006 کې مې بس لیکل شروع کړي دي، او په شپږ کې، او نور د ډېر وخت نه ماشوموالي نه مې کولی شو، خو بس خیال مې ورته نه و، هغه شعرونه میرونه به راتله، خو بس پتله. ټیک شو. په ادبي دنیا کې داسې ناسته د چا سره ډېره شوې ده، یا ټولنه کې یا چېرته لیکوال چې هغې سره ناسته هم شوي او کوشش دې کړې وي چې د دې لیکوال خواله لاړ شم، څه زده کړم، او له هغه حیثیت یا شخصیت په تاسو ښه لګېدلې، د هغه شعر باندې ښه لګېدلې او ناسته مو سره ډېره کړې؟
جی تاسو چې دا خبره وکړه نو دې خبرې سره زما د زړه درد دا مو وکړو ځکه چې زما استاد زما لارښود چې چا نه موږ د ژوند چل زده کړی جی نو هغه دوست محمد بهر صاحب و چې زموږ به جی هر جی وخت بالکل. دا ډه غوښتل چې یاره د ده نه موږ اړو چې ته لاړ نه شو او ځکه چې بهر صاحب یو داسې انسان و چې د هغه خواله به لاړې نو که خفه به لاړې او په ژړا به لاړې هم په خندا به راتلې په خپله دننه ټول پرخر و جی خو بلکې بل له به یې ژوند ورکړه او په انسان مین ټیک دی نو هغه موږ به هر وخت غوښتل چې بهر صاحب لاړ شو موږ چې څه دا مات ګوټ ټکي دي او څه کولی شو دا د بهر صاحب بالکل جی بهر خوږ زموږ انسان استاد و. او شاعرم خوږ انسان هم او ډېر څه شته او الله دې هغه مغفرت نصیب کړي مزدوري څه کوئ وی د اوړي نمر خم مې په جمې مزدورۍ کړي دي او د اوړي نمر خم مې په جمې مزدورۍ کړي دي والله په موږ سمې لوبې غریبۍ کړي دي واه ډیره ده یار او دا ځل دیدن له به درځم که خیر ډېره مو ده ستا د دیدن دپاره ما ډېرې دیاړی کړي واه ډیر ښه نو دیاړي کوو جي ښه ټیک ده ډېر وخت راسې لکه دغې د لاسو جی، بس دغه خو هم چې څه کومه شی و. مزدوري د دیاړي د هغې سره وابسته جی، یې جی، جی. او کتاب ولې نشته هغه دا جواب به په شعر کې درکړم چې وي زما غربت زما خالی لاسونه زما غربت زما خالی لاسونه او تاله په څه شي کمیس تور واخلم بس د غربت توجه به پاتې وي الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي خو اراده لرئ اراده لرو چې انشاءالله په راتلونکي وخت کې داسې یو چانس میله وشي چې کتاب پکې چاپ شي ښه شهدا زه هم جی. چې ډېرې خبرې ونه کړو شعرونو ته راشو څنګه دې خوښه ده مننه ولې نه وایي چې ذکر چې هم ستا د رخسار کوو سمندر صاحب جی ارشاد ذکر چې هم ستا د رخسار کوو او دا په لمبو کې ځان له لار کوو او ذکر چې هم ستا د رخسار کوو او دا په لمبو کې ځان له لار کوو مونږ لار سړي دوکه را کړی مونږ پار چا اعتبار کوو واه موږ له هر سړي دوکه راکړې مونږ له هر سړي دوکه را کړی مونږ په هر چا اعتبار کوو او د زړه زخمونه مو تازه ساتلي او د زړه زخمونه مو تازه ساتلي او د یار بڼو لپې سینګار کوو واه ډیر ښه یار مننه د زړه زخمونه مو تازه ساتلي د یار بڼو لپې سینګار کوو شیدا کو موږ یو بېروزګاره خلک شیدا کو موږ یو بېروزګاره خلک ښه ده خبرې خو د کار کوو ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی دا خو بیا ووایه شیدا که موږ کو موږ یو بېروزګاره خلک بېروزګاره خلک ښه ده خبرې خو د کار کوو ډېر ښه دی یاره ډېره مننه یاره غوږ یې درته لګیا اوسه ښه مننه بل یو غزل دی چې سمندر صاحب جی ارشاد چې زه یاد کمه په څه او دومره حسین دی دومره حسین دی زه یاد کمه په څه دومره حسین دی چې د ګل سره تشبیه هم توهین دی او ډیر ښه نازک دی یار زه یاد کمه په څه دومره حسین دی چې د ګل سره تشبیه هم توهین دی او تورې زلفې پې د تورو مچو سیل دی او مخ ته نه دی د وړو مچو ګبین دی واه واه ډیر ښه یار تورې زلفې پې د تورو مچو سیل دی مخ ته نه دی د وړو مچو ګبین دی او ته قهار کوه دا ستا ایمان دی تو قهار کوه دا ستا ایمان دی ما به نه سیزي په اور زما یقین دی واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېره مننه تو قهار کوه دا ستا ایمان دی ما به نه سیزي په اور زما یقین دی او ضروري نه ده چې مړ ورپسې نه شم ضروري نه ده چې مړ ورپسې نه شم دومره بس نه دی چې زړه مې پسې شین دی واه ډېر ښه دی ډېره مننه ضروري نه ده چې مړ ورپسې نه شم دومره بس نه دی چې زړه مې پسې شین دی او که نه یار او زه چې شیدا چې هغه چا باندې شیدا یم او هغه هم زما په شان په مین دی ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی شهدا او یو څو شعرونه نور چې تاسو ته مې یو شعر ته وختي وموي چې لږ د خوږ زړه له ټکور واخلم چې لږ د خوږ زړه له ټکور واخلم او سترګې راواړوه چې اور واخلم او صنمه ستا په دې یوه بېروحۍ صنمه ستا په دې یوه بېروحۍ د زنکدن په شانتې زور واخلم او زما غربت زما خالی لاسونه زما غربت زما خالی لاسونه زما غربت زما خالی لاسونه او تاله به څه شي کمیس تور واخلم ډېر ښه یار
او راته سترګې شي د اوښکو ډکې لوله چې ځم او لاس کې لور واخلم. واه ډېر ښکلی. ډېره مننه. راته سترګې شي د اوښکو ډکې لوله چې ځم او لاس کې لور واخلم او پرخر زړه پرې راټول شي شیدا کور ته چې راشم نوم د مور واخلم. واه ډېر واه ښه یار. او زه نظم بخیری نظم راته ووایه. یو نظم بخیری کو چې د نظم عنوان دی امید. امید. چې یو وخت به وي چې دا وړکلی به هم ګلاب وي. یو وخت به وي چې دا وړکلی به هم ګلاب وي. یو وخت به وي چې دا وړې خبرې به کتاب وي. او یو وخت به وي چې دا چغه به هم د انقلاب وي. یو وخت به وي چې دا چغه به هم د انقلاب وي. یو وخت به وي چې دا وچې ولې به یو دریاب وي. ډېر ښه. او یو وخت به داسې راشي چې رنګینه به فضا وي. یو وخت به داسې راشي چې رنګینه به فضا وي. یو وخت به وي په دې پاړجنو شونډو به خندا وي. ډېر ښه یار. او یو وخت به وي چې دا خړې کوڅې به لالازار وي. یو وخت به وي چې دا خړې کوڅې به لالازار وي. یو وخت به وي چې دا غریب به هم د چا په کار وي. یو وخت به وي چې دا خړې کوڅې به لالازار وي. یو وخت به وي چې دا غریب به هم د چا په کار وي. یو وخت به وي د دغې ملنګ یو وخت به وي چې دا ځان له شیدا به یو لښکر وي. یو وخت به وي چې دا ځان له شیدا به یو لښکر وي. یو وخت به وي د دغې ملنګ زوی به لوی افسر وي. ډېره مننه. په دې سازش کې د هر چا لاس دی. په دې سازش کې د هر چا لاس دی. په دې سازش کې د هر چا لاس دی. او زما په مرګ کې د مولا لاس دی. ډېر ښه. په دې سازش کې د هر چا لاس دی. زما په مرګ کې د مولا لاس دی. او دا چې په قبر مې ګلونه شیندي زه چې مړ کړم همدا لاس دی. همدا لاس دی. یاره دا خو ووایه لس ځله ووایه. مهرباني. زما په قبر چې ګلونه شیندي. دا چې په قبر مې ګلونه شیندي زه چې مړ کړم همدا لاس دی. او هغه مې خپل کاله کې څنګه وجني. هغه مې خپل کاله کې څنګه وجني دی کې د خپلو خامخا لاس دی. واو کنه یاره دا خو دا حقیقت دی جی. هغه مې خپل کاله کې څنګه وجني دی کې د خپلو خامخا لاس دی. او دا چې کابل او پېښور وانیږي په دغې جنګ کې د دنیا لاس دی. دا خو دا حقیقت جی. دا چې کابل او پېښور وانیږي په دغې جنګ کې د دنیا لاس دی. او د تندرونو لاس دی هم آزاد وي. تندرونو لاس دی هم آزاد وي. او په سر مې سورې د بابا لاس دی. واه یاره ډېر ښه یاره ډېر ښه. دا خو یو 50 ځله ووایه. د تندرونو لاس دی هم آزاد وي. هم آزاد وي. واه د تندرونو لاس دی هم آزاد وي. په سر مې سورې د بابا لاس دی. ماشاءالله. واه منګه تیسا د سکون وانغسته مری ته پروت مو د بلا لاس دی. واه ډېر ښه یار. منګه تیسا د سکون وانغسته. واه مری ته پروت مو د بلا لاس دی. واه او تا نه به یو حالت کې رستو نشي. تعالی درکړې خو شیدا لاس دی. یاره ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. ډېر اعلی. سمندر صاحب ارشاد یې غوږم ښه پې پوهېږم چې غورځېږم پې. ښه پې پوهېږم چې غورځېږم پې. ښه پې پوهېږم چې غورځېږم پې. یو لوړ کمر دی ودرېږم پې. ښه پې پوهېږم چې غورځېږم پې. یو لوړ کمر دی ودرېږم پې. او که د شغریب که د مغرب دی هغه خو چې انسان وي نو دردېږم پې. احساس دی که نه یاره ډېر ښه دی یاره. بیا ووایه. که د شغریب که د مغرب دی هغه خو چې انسان وي نو دردېږم پې. واه او داسې یو راکه د دروغو وعده چې وده کېږم راویښېږم پې. او که نه یاره دا خو مو وایه. دا خو یو 20 ځله وایه. مهرباني. داسې یو راکه د دروغو وعده چې وده کېږم او پاسېږم پې. راویښېږم پې. واه ډېره مننه. او نور څه شعرونه دي چې د زړه له درده مې په غونډه زه نه خال کېږم. د زړه له درده مې په غونډه زه نه خال کېږدم. د زړه له درده مې په غونډه زه نه خال کېږده. او دا یوه نښه مې د ځان سره سنبال کېږده. د زړه له درده مې په غونډه زه نه خال کېږده. دا یوه نښه مې د ځان سره سنبال کېږده. او مینه کوو به د پښتو په دایره دننه. سمندر صاحب ارشاد جي مینه کوو به
د پښتو په دایره دا نه اوس زمې صادر په وګدم ته په سر شال کې ته په سر شال کې دا واه ډېر ښه یار ډېر ښه دی ډېره مننه مینه که به د پښتو په دایره دننه زمې صادر په وګدم ته په سر شال کې د بیا ورته ښه خیال دی بیا ورته ګوره چې پستوري راسسیږي که نه بیا ورته ګوره چې پستوري راسسیږي که نه او ته یو ماښام چېرته لاسونه په دیوال کې ږده او که نه یاره ډېر ښه یاره ته بیا ووایه ډېره مننه بیا ورته ګوره چې پستوري راسسیږي که نه بیا ورته ګوره چې پستوري راسسیږي که نه ته یو ماښام چېرته لاسونه په دیوال کې دیوال کې د یار او هغه کو راشي پې لمبه لمبه رخسار ونیسي هغه که راشي او پې لمبه لمبه رخسار ونیسي زما د زړه زخمونه ټول به لالازار ونیسي واه واه او کومې جانان پستې پستې ګوتې پې کېښودلې دا مې یقین دی چې کیکر به هم انار ونیسي او که نه یاره ډېر ښه ډېره مننه کومې جانان پستې پستې ګوتې پې کېښودلې دا مې یقین دی چې کیکر به هم انار ونیسي او څه نور شعرونه چې د یار غمونو ته چې هم څوک لالازار نه وایي د یار غمونو ته چې هم څوک لالازار نه وایي هغه سړی خو دې د سره چاته یار نه وایي ډېر ښه او سمندر صاحب مزدوري ګرانه ده خو کوم یې ستا پېزوان دپاره مزدوري ګرانه ده خو کوم یې ستا پېزوان دپاره خو بدبختي ده چې څوک راته د کار نه وایي او که نه یاره او که نه یاره ډېر ښه دی یاره دا خو 50 ځلې وایه مننه یار مزدوري کومه مزدوري ګرانه ده خو کوم یې ستا پېزوان دپاره وایه یار خو بدبختي ده چې څوک راته د کار نه وایي یاره ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر چې په سینه کې درد نه وي خپلو لس دپاره چې په سینه کې درد نه وي خپلو لس دپاره شهدا زما غزل دی هغه یو فنکار نه هغه یو فنکار نه یاره ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعرونه دي ډېره مننه ډېره زیاته مننه د وخت راکولو آباد اوسې قلم دې همدغه شانتې تاند اوسه دغه شانتې خواږه خواږه شعرونه مخې ته راوړې انشاءالله بله خپرونه به هم را جوړوو انشاءالله او یو مازدیګری به بل هم تاسو تېروو ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مننه خدای م هر کله راولم به انتظار